په سلامونه مارک علیکم دوستانو، زه امرالدین جمالی یم او تاسو زما چینل ته ښه راغلاست. د نن په ویډیو کې مو وغوښتل چې د سکوید گیم سریال په اړه باندې خبرې وکړو. سکوید گیم سریال چې تاسو پوهیږئ په دې وختونو کې ډیر مشهور شوی دی. لومړی سیزن یې د 2021 کال د نټفلیکس له لارې البته دا خپور شو او اوس په 2024 دسمبر میاشت کې دوهم سیزن راغلی. نټفلیکس ویلي و چې موږ د دغه سریال د لارې څخه نږدې 900 میلیونه ډالر ګټه کړې ده. تاسو وګورئ، یو سریال او 900 میلیونه ډالر ګټه او د دې بودیجه ډیره ټیټه وه. په دې خاطر دوی وغوښتل چې دغه سیزن نور سیزنونه د جوړ کړي. اوس دوهم جوړ ځای پاینده کې دریم داسې وخت راغلی دی چې تاسو ځان سره فکر وکړئ چې په دنیا کې ولا انصاف نشته، په چا باندې اعتماد نه کیږي او داسې دنیا کې ولې هر شی داسې عادلانه نه دی. نو سکوید گیم غواړي چې دغه تاسو سوالونو ته ځواب ووایي. که تاسو سکوید گیم وګورئ، دا البته دا سریال د سرګرمۍ لپاره جوړ شوی دی، خو مګر که تاسو ښه پام ورته وکړئ په ډیر هنري شکل په ژوند کې هغه مهمه درسونه چې دي هغه یې په دې کې ځای پر ځای کړي دي. ما وغوښتل چې د 15 هغه مهمه درسونه چې دي ځینې واخلم او تاسو سره یې شریک کړم. اول درس چې دی دوستانو هغه دا دی چې تاسو په ژوند کې انتخاب ډیر مهم دی. گرین لایټ، ریډ لایټ، ریډ لایټ، گرین لایټ. دا سکوید گیم په اصل کې وایي چې د ماشومانو لوبه دا داسې موږ تاسو په ژوند کې همیشه د یو انتخاب سره مخامخ کیږو، د یو تصمیم سره مخامخ کیږو. هر وخت چې دا تصمیم موږ مخ ته راځي موږ باید ډیر په دې تصمیم باندې غور وکړو، په دې خاطر چې هغه انتخاب کولای شي زموږ ژوند ته بد یا ښه اغیزه ولري. نو په دا خاطر انتخاب ډیر مهم دی. تاسو ژوند کې چې همیشه تاسو مخ کې یو تصمیم راځي او داسې یو وخت راځي چې تاسو باید پر شی باندې تصمیم ونیسئ، نو هغه وخت ډیر فکر وکړئ او داسې یو تصمیم ونیسئ چې پر راتلونکي پښیمانه نه اوسئ. دوهم درس هغه دا دی چې پر هر چا باندې اعتماد مه کوئ. دوستانو په دې سریال کې په مختلفو ځایونو کې راغلي دي چې کاریکټرز چې دی یو پر بل باندې اعتماد کوي، خو په اخر کې دوی ګوري چې نه، دوی اعتماد پر ځای نه او دغه اعتماد باعث شوی دی چې دوی ژوند مرګ خواته ولاړ شي او دوی په ډیر یو اساسه مرحله کې خپل ژوند په دغه خاطر د لاس ورکړي، په دې خاطر چې دوی پر غلط انسانانو باندې اعتماد کوي. نو د اعتماد کول پر هر چا باندې ښه کار نه دی. تاسو باید همیشه چې په ژوند کې د یو چا سره یاست کوشش وکړئ هغه وپېژنئ مخکې له دې چې پر هغه باندې تاسو اعتماد کوئ. دریم درس دوستانو چې په دې ویډیو کې او په دې سریال کې البته هغه راغلی دی، هغه نابرابري او نامساوات په دې دنیا کې. نو تاسو ګورئ مثلا په فیکټریز کې یا مثلا داسې نورو ځایونو کې چې غریب خلک کار کوي په یو اسمبلی لاین کې او داسې فیکټري یا داسې فابریکې کې تاسو وګورئ چې په یو ځای کې په یو کار په یو شکل کار باندې هم سپینجري مثلا د خلک چې یو عمر پورته لکه د 50 کالو دی، د 80 کالو دی، 55 کالو دی، هغه هم په هغه لاین کې کار کوي. او بل یو څوک چې مثلا د 25 کالو دی، د 30 کالو هغه هم په هغه لاین کې، یو مېرمن هم په هغه ځای کې کار کوي. د ټولو څخه توقعات په یو شکل دی، باوجود دې چې مثلا تاسو دغه سنی توپیر ته وګورئ، د عمر ته وګورئ، یو 25 کالو د 50 کالو، خو مګر په دې خاطر چې هغه نامساوات یا ناعادلانه ده د ژوند، په دغه خاطر د ټولو څخه هغه یو رقم ریزلټس غوښتل کیږي. نو په دغه خاطر وایي چې په دنیا کې مساوات، په دې اوسنۍ دنیا کې مساوات ډیر لږ دی او نابرابري بیخي ډیر دی. څلورم درس دوستانو هغه دا دی چې مهرباني ډیر مهمه ده. تاسو په ژوند کې همیشه خپل پاغه تاسو پر شاوخوا چې انسانان دي او څوک دوستان چې لرئ همیشه کوشش وکړئ پر هغوی باندې مهرباني وکړئ، په دې خاطر چې مهرباني په ژوند کې تاسو لپاره ډیر مثبت اغیزه لري او د مهرباني ځواب همیشه تاسو ته بیرته درکول کیږي. نو په دې سریال کې که تاسو وګورئ په بعض ځایونو کې د مهرباني هغه دغه نشانې راغلي دي او په اخر کې تاسو ګورئ چې دغه مهرباني له وجې د یو چا ژوند ژغورل کیږي. نو مهرباني په ژوند کې ډیر مهمه ده، پر یو بل باندې مهربان اوسئ. دوستانو پنځم درس هغه چې ډیر مهمه درس دی، هغه وایي چې فزیکی ځواک او ذهني ځواک. تاسو په نظر آیا ذهني ځواک مهمه دی که فزیکی ځواک؟ ذهني ځواک په دې خاطر مهمه دی چې همیشه داسې وخت راځي چې تاسو غواړئ یو مشکل حل کړئ، هغه مشکل د حلولو لپاره تاسو یوازې کولای شئ چې مثلا په ذهني ځواک باندې مخ ته ولاړ شئ. تاسو نشئ کولای چې مثلا فزیکی ځواک دلته وکاروئ. ډېر داسې مشکلات دي چې په ذهني ځواک باندې په اسانه ډول حلیږي او تاسو که وغواړئ په هغه باندې خپل فزیکي ځواک استعمال کړئ، امکان لري خپل ژوند د لاسه ورکړئ. نو هغه هر کار چې تاسو مخکې راځي د هغه دپاره فکر وکړئ مخکې د دې چې وغواړئ خپل هغه فزیکي ځواک چې دی پر هغه باندې وکاروئ.
نو دوستانو دا 15 هغه مهمه درسونه چې سکوید گیم سریال کې راغلي که تاسو هم نظر لرئ او داسې یو شی چې ما څخه پات شوی حتما په نظر کې کامنټس کې ولیکئ. نو دا ویډیو که تاسو لپاره ګټور تمام شوی حتما لایک ووهئ او دا چینل سبسکرایب کړئ. زه هم کوشش کوم تاسو لپاره ایجوکیشنل کانټینټ جوړ کړم او داسې په موضوعات باندې بحث وکړم چې تاسو په ژوند کې هغه ګټور تمام شي. نو دوستانو تر بل ویډیو تاسو خدای ته سپارم.